ځای پرېږده څه په غنډوالي په ورځ مې څه سره غنډوالي شروع کړې په هغه ورځ راځم پښېمانه دغه دی الجانه ستا سره خو بیا بیخي دا ستاسو خواته ګرده کارونه غمیان دي زموږ خوا نو در قیامته یو ساعت راغلی له زموږ خوا سلام علیکم یاران په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست نن زموږ سره غټ ظلم او زیاتي سوې ده یاران ټوله راڅخه تللي دي و بابا صاحب ته او مټران یې بیولي دي موږ 4 نفره پاتې یو زه خیرله الجان واوا دغه 4 پاتې اوس موږ مجبور یو په پښو پسې ورسو موټرسایکلان هم نه لرو او بل دا مو یو ډول چیلنج هم د ځان لپاره اخیستی دی چې موږ تللی سو که نو تللی ته ولاړ به سو خیرله و بخیر بابا صاحب چې دلې د په پښو ځو یا مسخرې مو کو زه خپله نه ځم یو په میاشت بعد به ورسېږو انډیواله کندلاس کې د ځم که یو چټک زرنج نیسم پر داسې لار مو بیا هم نه به زرنج نه به موټرسایکل نه به ټکسي نه به رکشی لاره خو د ښاره ځو زه پکسې کې نه 100 کیلومتره لار دغه شپ لاره توست یاره در 15 بالا نه ده ښه او لږ ده زه صحیح دا د چارباغ پر خوا به ورسې خو بله لار خو خو اوږدېږي بابا څه ټلیفونه ښکاره که څو بجې دي 12 بجې د جشن پلی څونه وخت کې به ورسېږو یاره په 3 ساعته به ورسېږو یا دونه هم نه خیرله 12 نیم بجې دي په څونه وخت کې به ورسېږو یاره قسم پر طبیعت لاس دور راځي دا لار نه وه هغه لار هم ده ښه دا بیا لنډه سوه لار د موزې ځې یاره په یو ساعت یو پاو کې به انشاءالله څه؟ ورسېږو زیات کم زه خو هم نه رسېږو ته څه ویل جان یو نیم ساعت وخت نیسي بلا نه نیسي صحیح دا د کوڅو منظره د دغه میلې او د دغه د پښو د تګ منظره خوند بیا په دې ځای کې دی چارباغ دا یخې کوڅې دلته خو نو په دوبي کې لا هوا یخې ژمی خوا هلته پرېږده وعلیکم سلام موږ رالو بیخي ډېر ستړي سولو ډېر نه لږ ستړي سولو موږ شول اوس به بیخي ډېر تګ کړي هغه بیخي هغه ځای دی 4 دقیقې کېږي دا وخت بیخي راباندې ډېر موږ شول ډېر مزل مو کړی دی هغه وخت هم لږ تېر شوی دی مزل خو مو هم لږ کړی دی مزل مو ډېر کړی دی دقیقې په ځان ماته وړې پینک شپ کانه نه دی هو خوند په دې ځای کې دی د دې لارې نه موټر شته نه شی شته نه رشکه شته بس داسې خالي سړک دی ما کې بیا د کپټن امریکا انرجي شته He can do it all day ماما شوره به سره وای دی روان دی شراغات نثاره ګوره نثاره سم شوره خبره دا ده چې موږ ډېر لنډ ځای ته ځو ماسې تر دغه غره اوړو دا غر چې نو په څونه وخت کې پاسېږي دا بیا جلا خبر ما اورېدلې ده چې غر ته هر څو نور نږدې کېږي اوغونه لرې کېږي او زما اوس قصد راباندې پامې سامې لنډه کېږي مقصد دا دی وشي د برکته دا خو بیا پښو تک دا بیا د ډنګرواله کمال دی حاجي ستړي شوله پر لارې پیدا کړه مازې څښه ما خو یو بچی فورچون دکان ته راغلی یم اسناف دا شی به راوړه خو مش راغلی مشکل دی که څه به بیا سمانه مشره بل رنګ یې نه وبخښي بل رنګ یې بچي بل رنګ یې الجانه په یاد دي دلته خو نو په موټرسایکلانو روانو وای هغه بل ځای به نه په ډبه سره کې چا روان و هغه نه چې چا سره خیرله چرپای کې راغلی و دا لار پخوا لنډه نه وه اوس هم لنډه ده ما سته په پښو مزه اوس د پای روان هغه چرپای را روان دی شي دای نکته وګورئ شراغان مکته روان څه کې دا خامه څه وخت راځي دا خو لا خامه پاته ده ورخه مخ اوس پرمختګ مو کوي دي ښه نو کې نوره سمېټ شوې ده دا ول د سړک ده دا کومه دی سړک دا بالا خامه شروع شوله اوس نو بیا بیخي زور غواړي ښکته که پورته دا بیا داسې زور یې ډېر موږ خو نو جې خواته ډېر کم راځو نه راځو نو په دا خاطر موږ ټول د سړک دغه کړی ده دا نو کې
نه به وایم څه به نه وایم نه ملا که ملامت که یا څه به نه وایم نو خو اسمه وه مزل مو ډېر وکړي تقریبا 2 بجې دي بابا دغه ځای ته اوس راورسېدلو اخرلا چې شوی دغه ادرس بوله دغه بل سړک دی د چوڼۍ د خوا د چوڼۍ د خوا راغلی او اخرلا سلیمان کبشه تخت سلیمان پارک دی اخواته و د دغه خوا سره راغلی دی د هغه سړک دی دا 2 سړکان اوس دلته سره یو ځای کېږي تال 2 بجې دي ته مې ویلې واري و بلای اوس ته بلای شو تال مخ داس نیولې دی ګوره ستړي شولې ولې کوي په زور ما ونه زه څه درته وایم دی وایي وای غر خو راورسېدی مال نو خو پر اوړې څنګه غر دغه دی اوس پر اوړه او زه د غره څخه څندانې خاطرې نه لرم چې رښتیا براو به څرخېږو او ګوره یې واه دا موټر والا ته نه کې زارۍ وکړه ګونجې بوجې موټر والا سته نه دغه موټر والا او هغه کاټ شو یاره چا درته ویل چې ناراکه خیر خو زموږ هم یو شی پکښې کېدلی نو کشکې ځان پر ټال شراغه خپله ستړی دی وکوه خو دا شراغاګان ستړي دي ځکه نو پر ټال شولم خیر دی ونه څه بالا ډمبر سړک ته برابر شولو ګوره ډنډیواله خبره مو ده ماکو د میرا او د داشان د کړ د زریدار ټنګ دم نه د کړ راوای او بده خبره ده ده ولا وجه د اوبه نشته علاج ښه ټیټ بارانونه وکړي چې کال آباد شي بارانونه وشي ښه اوبه پیدا شي خوندور کال جوړ شي دا به خوا خامه و اوس یې سمیټ کړی ده دا ستاسو خوا ته ګرده کارونه غمیان دي زموږ خوا نو در قیامته یو ساعت راغلی له زموږ خوا دغه موټر مخ ته روان دي بیخي ډېر زارۍ موږ ته وکړه موږ ورسو هغه دوی خپله سره ډېری و خیرلات یې نه بوتلې خورکه زه نه ځم زه در هغه ځایه پټ شوم ما دلته یو موټر پیدا کړی نو زه اوس کوشش کوم دغه موټروان راځي کوم چې موږ ورسي خیرلا ته وبه مو رسي در کومه ځای به چې ورسي تر هغه ځای چې مو سوای در تاجکستانه در ازبکستانه دغه بټر دی دغه ځای څخه انار باریې دا ځای مال باریې تور تو ګورې دا رقم ښایسته انار پیک کړي دي ټول وای دا مال دی په دا موټر کې باریې بیا هستې چار ځای هستې السلام علیکم په خیر یاست خیریات قراري ده شکر دی خیر چې انار دی دا چیرې هستې د خیره هرات ته ځې هرات ته خو نو موږ ته څومځو د خیره سره څه پټه ده کیسه زه سید د خدای په امان ښه لرې ځای راله اوس خو نو یو ساعت مزل کړی دی بالا کم نه دی کړی بالا مو ناچ کړی یو ته یو ځای د ناست پیدا شو هغه دی درې پر ځای شو زه نه ځایېږم ناځوانان د مشرتوب لحاظ مې نه کوي دا ته وګوره درې سره ناست سړي سړی خو نه الجان د بوټو ته دا بوټونه د تګ دی بوټو قیمه غټ سوالي انت که دغه د بوټو به غټ هغه ځای چې زه ستا خو له غټې ځای پرېږده څه په غنډوالي په ورځ مې څه سره غنډوالي شروع کړې په هغه ورځ لازم شم دغه دی الجانه ستا سره خو بیا بیخي پر دغه لار راغلي یو ځه په مخه دې شه موږ درې داسې ځو نه اوس دا خواته ولاړ دلته اوبه ستا خواته نه وې
دلته باران شوی دی دا ورسېدو شمې راکړه یا شي ته اعظم په میله پسې بیا میله ته خو بیا هم خو نو دوی تللي دي خو زما ګناه نه ده نو یو یو دا پرچون نه کال انرژي نه لاس خو به نو لرو نو ګوره په پښو تر سره راغله ولې راتلاست تس میلې ته ځي ما خو نه یې سره روان کړي پرچون دکان په کلي کې ستا نفته شي را رانځه شته تر دې ناوخته کېږي یوه دانه په 400 رانیسه بیخي ډېر ستړي شولو رالو دلته مو یو څه عکسونه واخیستل ډېر ښایسته ځای و ښایسته عکسونه پکښې راتلله د هغه ډک ډک زرنجان دي خالي زرنج لا نشته چې ومرسئ د دا عکس هم نه دی راغلی د دې دوه لاره سم راغلی خواته روان چې پوه شوې چې موږ راغلي یو هم پیسې به ورکړو بېلته بیا کارت کې چې خالي پیسو خبره نه ده یوه خبره دا ده چې دوړې پر چا کوي دا پروا نه کوي چې دا سړک ښایسته مست ډمبر وای یارانو شرغاف بلا ستړي سو یا شرغاف بخت مو دلته کار کوي زه به شا کړم بیا به ماته به شا کړم بخت مو دلته کار کوي چې ژمی دی مثال هوا سمه ده دا که دوبی وای شه زه خو ولاکه د سر راغلی خلیق مې په یاد په دوبي خو نو په ژمي کې لا نور ته پکښې لمبېدلی بره نور څه نه وایم خلاصون کوم پرېولي وای شاوخوا ښه مست باغونه ښایسته هوا دا باغوانان د دی بوله شنه داسې ګرځېدل درې سره ستړي دي زه به هم یو ګړی ځان در باندې واچوم زه به هم ځان در باندې واچوم یو ګړی السلام علیکم په خیر یاست خیریت دی زردار راځي الله شین ځای دی سماره وه انا کاکسته څه واخلم زه ستړی یم الله شرغا زه یو ګړی لاندې په دغه کې روان شو ښه یو لاس مځکه خېده یو لاک له نو ته ښه دغه باغ یې ګرده ریابلی دی اوس ما دې اخته دي ریابل شروع دي چې مځکې کوي که بل باغ ته بل شی مه وراچي خیرله 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 دا باغ یې ګرده ریابلی دی دا ولې دا خو داسې دی چې دا دلته خو نو مځکې هم نه کېږي قانوني یا نه دی وچ سوی دی ته نه وینې همدوی به وچ کړي له ده نو نه سم ویلی شاید انار سم نه کول په دا خاطر یا نالان ډېر زاړه سوي پوه شوې بره نر ته واوړې چې نر ته واوړې بره انار مې ونه کوي په دا خاطر اوبه مو پیدا کړلې شمسې د باوړۍ ښایستې رڼې الجان هغه به مخ لاسونه پرېولو نیکې به ونیسي یخې خو به نه یي بس یې معنا ښایستې اوبه یخې خوندورې پکښې ولمبېږه بیخي چېرته پایپ دی که اوس مې لمدوي ته راسه ایسته څه چې ځې هم وګورم چې د څښلو یخې دي که نه دي بسم الله الرحمن ورشوی نسم یاره دونه نه دي یخې خیرلا لکه څه د کور ده هو دا لږ چې د اسمانه را روان دي خو دا هم د برمیږي ښه دا چې داسې نه موږ ورسو دوی بیا را روان شوي بیا به پښو راځو تا ول داسې دي واس دی اوس د جبال په ځینو کې خېږو خو دلته لوړ لوړ ناست دی هغه بیخي لوړه د غره په سر کې ناست هغه د شاګرد په زیارت کېږي نو خو خطل خو نه غواړي ډک دی نو پر انارو کښېنې یو چم ورسره وکړو علي جان بیا مخته کښېنې زه به هغه بغل ته ورسره کښېنم منارې واچولی درته راوګرځي بله څه چمپکه خلق ته تکلیف ورکوه دغه ته وایي د عکسو وږي تور تو ګوره دی اوس دلته ورختوي ول زه عکس اخلم هغه شوس چې راولوېدی دا ځای د عکس دی وخېږه نامې څه
خوش خیر نه کړې دا ته ورته دې ته وایي دې ته چې شکایت راوړې دلته نه راځي هغه موټر والا موږ عکسونه اخیستل دی راسته ولاړ نو موږ ورته پام چې رسولي ولا و عکس دا موږ په موږ کې بیا یو دا نه د عکسو شوقي دی ته نو د شمال ډایلاګونه مو هغه بیا په بل شمال کې وایي الله اکبر شمال ته بیا د خیر سره علي جان بیا ما ول ډاکټر مرګار کندارې فکر کوم هم خر مې کې ستړی یم خو لب شروع کړی د دوا پر داستور کو جواب موږ را نږدې سولو بالاج د اماز داسې ورکاړ سي د سټي بالا د زیارت لار شروع کېږي بیخي ډېر مزل مو وکړ زه خطا وتلی وم هغه غرغه دی شاته پاتې پر راوڅرخېدلو وروره زه هم زموږ شاته پاتې شو دی دا دوه کوچنیان مو راوستلي دي دوی بیا سره حملي واوه پر دا ځای د اماز داسې ورکاړ سي بالا زیارت دی هو دا نه بیا داسې کلو ته لارې میده تاسې ویدي کلو وباغوت دغه غر دی دا داسې پر راوڅرخېدلو بلا خواته بابا صاحب دی راڅرخو به نه دغسې به لنډ واړو اورې به ولا که د غره کار کوای هلته چې لیدلې ده چې خلک ورختلي اورې به داسې ډایرکټ لوړ واخلي یا نه کېږي موږ راورسېدلو بلا دلته یو دغه ګول دی دا چې د ورکاټ صاحب بالا زیارت دی دا بیا ماته پر دې را معلومېږي دا خواته دغه پر دغه علاقه را معلومېږي حیدري رسټورانټ و دغه د څه شي ته وایي یو خو ستا په کاف شاپو کې خاص سترګې دي هغه سالیانو ولا و دغه ځایونه دي دلته دا ویني هغه دی یاره نه راسه ور وختلی دغه بابا صاحب دی بیا به داسې کاټېږي داسې راکاټېږي داسې به ربه دلته لوړ ورخېږي او که دلته یار لنډه لار وه زه چې وم اخر لار ستا دلته لار زه نه یم خبر زه به دا بیخي ډېر وخت په دا غره کې به داسې لار نه کور پیدا چې لنډ ور وخېږو او خدای د بابا صاحب زیارت ته بیخي داسې لنډ خطای قصور ته سمخاردار دی چیرې سمخاردار دی نو مجبور یې بیا به پر اسرخو هغه ځای چې ما در یاد کړی وم سس بیا هم لیدې دی چیرې ځي دوی به هلته په دا لوړ ځای کې عکسونه مکسونه به ایښې ناست وي دغسې به ورسو پر دا غره ولته لنډ هلته بیا د اوښتلو ځای ستا په سمخادار نشته سخن مه وایه درځه ونې ښه درته وایم دغه زیارت دی لږ وخواته اشنا ګمبته بیا نه معلومېږي دغسې زه دغه ځوانان څه دغه پل دی پوښتنه به ځینې وکړو که لنډه لار و لنډ ور وخېږو بیخي داسې پر اسرخېدل د دغه ځوانان څه به پوښتنه وکړو السلام علیکم څه کوي دغه دې زینې دي سمه دمه لار ده درځئ هغه دې زینې دي خیرله زه وا لنډه لار مې در پیدا کړه وزغلی اوس نو هغه زینې دي سپینې زینې وینې خیرلا بیا ځغلی خیرلا وبراوړه په یوه دقیقه کې خیرله هی سرپرایز به ورکړو د شا د خوا به ورسو ورته سرپرایز دا زینې دي او زه در اوسه په دا لار نه یم خبر بابا صاحب ته خو نو بیخي دا څه دی دا هغه زینې دي بلته به را تاسو درځئ دغه زینې پر موږ نه دي پیرزوله دا خیرله دا به نو زموږ بیا برهان عزیزي را ننګوو تقریبا 3 ساعته مزل مو کړی دی پر دا دغه نه 3 ساعته مزل ولاکه دونه ستړی سوی یم لکه څونه چې پر دا ځای راوختم ستړی شوم دوی وختل هله دا خو دا زیارت ته رالوغه دی زیارت دغه لار د ځینو ده هوښیاره چې نه دي پراخېږولو هغه یې لار ده اوس به نو دی شیرې ولاکه وخېږم دغه هلک ستړی شو
صلاة الماء خړې پکښې نو سره به دې پیدا کړو موږ ګورد سره پیدا کړه موږ راورسېدلو دوی هم ولوړ اوس به زوی باغ ماخ ته دیسي ګرده سره پیدا کړله دا یاران چې دا زه یم د خدای په امان وروره خبره مو لاندې د ناستې کړې وه دوی د خدای په اماني سره بیره مې دا ویډیو تیار کړله اوس مو د دغه زینو سر ته خېږي او ونه ناکه خېږم انشاءالله پر نیمایي لار بېلته راګرځم ما دونه ژر توقع نه وه چې راودرېږم راورسېدم زینې مو نه کړې حساب شو دا نه یارانه ختلي ده زه اوس څه وخته زه ناست دوی دغه چې ناست چې زه نه یم ستړی بالله که ستړی باجي کوله ستا